په قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایلی دی د ایمان خوندانو ته الله عز وجل وی وسارعوا الى مغفرة من ربكم چابکوالی وکی وړاندیوالی وکی تیزی وکی د الله جل جلاله و مغفرت ته او د الله تبارک و تعالی و جنت ته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین داس جنت چې د هغه پلنوالی دون دی لکه مځکې او اسمانونه دغه جنت الله تبارک و تعالی تیار کړی دی د متقین انسانانو دپاره. متقی انسان څوک دی؟ متقی انسان هغه څوک دی چې د الله جل جلاله فرمانبرداري وکړي. د الله جل جلاله له طرفه رالیږل سوی دین چې څوک عملي کړي ویې مني دې ته متقی انسان وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه چې سړی خپله کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه چې ژوند تیر کی دې سړی ته متقی وایي. حدیث شریف کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اے انسانانو تاسې د خپلو نیکو اعمالو باندې ځان مصروف کړئ. د الله جل جلاله په فرمانبرداري باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه ځان مصروف کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لمخه در دي چې پر تاسې باندې یو داسې فتنې راسي چې د هغو توروالی و بدوالی داسې دی لکه هغه تکه توره شپه. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اے انسانانو د الله جل جلاله په اطاعت باندې په نیکو اعمالو باندې ځان مصروف کړئ او په دې دا د ځان دپاره مهم شی وګرځوئ. لمخه در دی چې پر تاسې باندې یو داسې توره تاریکه د فتنو راسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال موږ دپاره وایي لکه هغه تکه توره شپه. د تورې شپې در ټولو زیاته تکه توره شپه هغه شپه چې کله په اسمان کې وریځ وي او یا باران وریږي او بیا شپه ورسره راځي. د دغه شپې توروالی نو بیا چې نور در دې له هم زیاتیږي هغه بیا داسې دی چې هم دغه تکه توره وریځ وي او هم تکه توره شپه وي هم د انسان سفر پر سمندر باندې هلته بیا د دې هیبت او خوف او بیره نوره زیاته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي پر تاسې باندې به داسې فتنې راسي لکه هغه تکه توره شپه. د مثال په ډول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې شپې مثال د فتنو سره ولې وویل. محدثین فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې موږ ته دا ځای راشي چې د دغې تورې شپې په حالت کې انسان د یو شي څخه ځان نسي بچاوولی چې د سړي سره نه څراغ وي نه بتی وي نه رڼا وي او تکه توره شپه وي او انسان پر یو مزله باندې روان وي پر یو لار باندې روان وي نو د دې انسان هر سات کوي دا امکان شته چې دی په یو کډي کې ولویږي دی په یو ځای کې غزار سي دی د یو دیواله سره ولګیږي دی د درختو په یو درخته کې ولګیږي او یا نور په داسې مزله باندې سړی روان وي چې غر وي شلي وي دی د یو لوی کډي ته تسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دغو فتنو تشبیه له دغې تکې تورې شپې سره ورکړ چې دا به داسې فتنې نعوذ بالله چې انسان به د ځان بچاوېدل به د انسان دپاره ډېر ګران. رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټولو لویه خطرناک خبره په دې سره کوي یصبح الرجل مؤمنا. یو انسان باندې به سهار سي دی به مؤمن وي ویمسی کافرا لمخه در دی چې پر ته باندې ماښام راځي شپه راځي دی به له دغه ایمانه له دغه اسلامه به الله جل جلاله فارغه کړي.
نعوذ بالله مرتد سوی وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ويصبح کافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا. داسې فتنې به وي چې پر یو انسان باندې به شپه راسي خدای به د ایمان څښتن وي، د ایمان خاوند به وي، مؤمن به وي، خو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله پر دې انسان باندې به شپه راسي دغه شپې ته به دی د خپل ایمان نه ورسي، نعوذ بالله مرتد سوی وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یوه وجه دا وایي یبیع دینه بعرض من الدنیا، دا خلق به د خپل دین ایمان او عقیده د دنیا د ګټې په خاطر باندې خرڅه کړي، د دنیا د حصول دپاره، د مال د پیدا کېدلو دپاره، د جاه او د قدرت د پیدا کېدلو دپاره، د عزت د ساتلو دپاره او د یو افسری او د یو مرتبې د پیدا کېدلو دپاره چې صرف په دنیا کې دا شان سته په آخرت کې دا پیدا نه کوي، د دغو شیانو په خاطر باندې به دی د خپل دین ضایع کړي. نعوذ بالله.